په یو بله موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جړلی و. هغه په هغه موقع باندې چې کله د بدر غزا ختمه شوه او قیدیان راوستی شو، نو په هغه قیدیانو کې یو کس و ابو العاص رضی الله عنه، ابو العاص ابن الربيع ابن عبد العزى ابن عبد شمس ابن مناف، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مشرې لور خاون د زینب رضی الله عنها. دی هم قیدي شوی و کافرانو سره و، اسلام یې لا نه قبول کړی، نو دی په قیدیانو کې راوستی شو. بیا هلته د قیدیانو نه فدیه وغوښتی شو، لږ ساعت مخکې باسو شو. د قیدیانو نه څه وغوښتی شوه؟ فدیه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فدیې ووی، نو مکې والو د خپلو قیدیانو دپاره د مکې نه فدیه راولېږله او مالونه یې راولېږل. نو زینب رضی الله عنها چې هغه دې خاوند نه و راپرېښودی، هغه هم په مکه کې وه. هغې ته چې کله پته ولګېده چې قیدیان ازادوي، نو هغې مال راولېږو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له، سی راولېږل چې په دې باندې زما دا خاوند پرېږدي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه سامان کولاو کړو، نو په هغې کې هغه امیل پروت و، کوم امیل چې خدیجې رضی الله عنها هغې له ورکړی و د خپل لور له د واده په موقع باندې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خپله بیبي رایاده شو، خدیجه رضی الله عنها. نو عایشه وی فلما رآها رسول الله صلی الله علیه وسلم رق لها رقة شدیده، د دې سره دا زړه ډېر نرم شو او خپله بیبي ورته رایاده شوه حتی دمعت عیناه، تر دې چې د سترګو نه یې اوښکې لاړې. او ملګرو ته یې دا وویل إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها، که ستاسو خوښی نو د دې زینب دا قیدي بغیر د دې فدیې نه پرېږدئ، ځکه چې دا امیل دا د خدیجې رضی الله عنها امیل دی او هغې له د واده په موقع باندې ورکړم. نو که ستاسو خوښی بغیر د دې امیل اخیستو نه به موږ ابو العاص رضی الله عنه پرېږدو. او یا رسول الله تاسو له قربان چې تاسو څنګه وایي دغه شان به یې کوو. نو ابو العاص ابن الربيع رضی الله عنه هغه ورته دغه شان پرېښودو، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره دا خبره وکړه چې ته به زینب راپرېږدې چې هغه دې خوا راشي موږ ته. هغه ورته ویل صحیح ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا زید بن حارثه او یو څو کسان د انصارو هغه ولېږل چې لاړ شئ پلاني ځای کې به تاسو ته زینب رضی الله عنها میلاو شي او هغه به د ځان سره راولئ. او ځکه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو العاص رضی الله عنه وروسته صفت هم کړی دی، وی حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، ما سره خبرې کړې وي رښتیا راته ویلي دي، ما سره لوز کړی و هغه لوز یې پوره کړی، ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه لور یې راپرېښود. بیا وروسته کله چې او دا د فایده ذکر کو د ابو العاص بن الربيع چې دی رضی الله عنه، دا ګورې د خدیجه رضی الله عنها خوری دی، د هاله بنت خویلد رضی الله عنها، د هاله بنت خویلد زوی دی دا، نو دا د هغې خوری دی. دی وروسته بیا قیدي کړی شوی یا نږدې و چې دی قیدي کړی وی زید بن حارثه رضی الله عنه سریه کې تللی، نو دی د هغه ځای نه وتښتېدو، د ده بعض ملګري پکې ووجلی شو مشرکان، نو دی وتښتېدو او لاړ مدینې ته چې لاړ نو هلته د زینب رضی الله عنها خواله ورغی او ورته یې وویل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زما دپاره امان والا، خپلې بیبي ته یې وویل. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د پیغمبر خواله ورغله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړو، وایي چې ته وله امان ورکوې موږ ولم امن او امان ورکړی. او کم مالونه چې دغه قافله کې زید رضی الله عنه نیولي او د هغې ذمهوار دی و، د قریشو ډېر مالونه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ول هغه مالونه م واپس ورکړو. نو دی لاړ مکې ته، هغه مالونه یې مکې والو ته واپس ورکړو، هر یو ته د چا چې څومره مال و هغه یې واپس ورکړو.
او مکه ځای کې ګواهي ورکړه د دې چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، د دې ګواهي ورکړه، اسلام قبول کو، بیا مدینې ته هجرت وکړو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم زینب رضی الله عنها دته واپس کړه په حق اولني نکاح کې، دویم پیر ورسره بیا نکاح نه ده کړې. او د دې زینب رضی الله عنها د بیلتون او د ده په دې منځ کې تقریبا 6 کاله تیر شوي دي د دې اسلام د راوړو په منځ کې. او د دې د اسلام یعنی فتح مکې ته نږدې دی، د دغې یو څو ورځې مخکې د اسلام قبول کړی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بیا واپس کړې وه خپله لور زینب رضی الله عنها. دا بعض هغه ځایونه وو چې موږ ذکر کړو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سترګو نه په دې موقع باندې یا په دې موقعو کې اوښکې تللې وې. او موږ حصر نه کوو، نه موږ د حصر دعوه کوو چې موږ کله ووایو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندا، یعنې موږ ټول هغه ځایونه ذکر کوو چې هغه پکې خندلي یا جړه، نه، بعض ځایونه چې کم مشهوري او کم مخې ته راشي هغه درته ذکر کوو، صرف دې دپاره چې د پیغمبر باره کې واورو او هغه وپېژنو او د هغه سره دا محبت ډېر شي.